دغه پیغام لرم چې پښتو وکړئ، پښتو ووایئ او پښتو ولولئ. د پښتون کلتور نړیوالې ورځ په مناسبت د پښتون سټوډنټ فیډریشن لخوا په کراچۍ پریس کلب کې کلتوري ورځ ولمانځل شوه. په پښتنو جامو کې ملبوس ګډونوالو نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې پښتون ترهګر نه بلکې امن پسند، محب وطن او په حجره جرګه مین قوم دی. د نظامت چارې ښاغلي جهانزیب بونیری ترسره کړې. د پښتون نسب صوبایي صدر انجینیر آصف د حجرې د کوربه ذمہوارۍ په غاړه لرلې. په خپله وینا کې انساني خدمت، صبر او د سیاست په هکله ډېرې مهمې خبرې وکړې. که یو ښار دی کراچۍ دی چې د پښتنو تعداد پکې زیات دی، دلته موږ له پکار چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو، خپل جامه پیزار، خپله حجره او د هغې سره سره موږ په علم تعلیم باندې توجه ورکړو. صوبایي جنرال سیکرټري ښاغلی یونس بونیری چې د ستعارف محتاج نه دی، محترم مشر د خپل قام، ولس او د خپل وطن سره ډیره مینه لري. هغوی وویل د پښتنو تاریخي ورثه جرګه ده او د جرګې مقصد جمهوریت دی، امن دی، تعلیم دی، شعور دی او د نوې دنیا سره د تللو زموږ دغه د خپل کلچر او ثقافت سره په انشاءالله موږ د نوې دنیا سره ځو. د بونیر سیمې سره تعلق لرونکی د پښتو نوموړ شاعر منیر بونیری خپل شعرونه او نظمونه واورول او د میډیا په توسط یې خپلو مینوالو ته پیغام هم ورکړو. مړه ښکل مې کړې جو کوپر وشو، مړه په خوب کې سړی څه نه کوي. ډېره مننه د ټول پښتون ولس او دغه پیغام لرم چې پښتو وکړئ، پښتو ووایئ او پښتو ولولئ. ورپسې صوبایي سالار ښاغلي اختر پښتون د خپلو خیالاتو اظهار څه په دې رنګ وکړو. همیشه پښتون په خپل وخت کې ښه میسیج ورکړی دی د امن او نور پښتنو ته موږ دا میسیج ورکول غواړو چې په راتلونکي وخت کې چونکې دا اول یونټ دی د پښتون کلچر دی چې نور کم پروګرامونه کېږي، پکار دی چې هر پښتون په هغې کې بړ چړ کر کې حصه واخلي او د دنیا ته ورښکاره کړي چې موږ پښتانه چې کم لیبل په موږ د دهشتګردۍ لګېدلی دی، موږ صرف دهشتګرد نه، ډېر خوشحاله او ډېر پرامن قوم یو. پښتانه 15,000 کاله زوړ تاریخ او د ژوند تیرولو قوانین لري. پوهان وایي کلتور د یو قام د دستور، مذهبي عقیدې، ژبې، موسیقۍ، کالي او د هغوی ټولنیز ژوند دی او دغه د ژوند ټول اړخونه د پښتنو په کلتور کې شامل دي. سابقه سینیټر و صوبایي صدر ښاغلي شاهي سید په خپله وینا کې وویل چې د پښتنو په مختلف ښارونو کې د حجرې روایت د نش برابر دي. د بدامنۍ له وجې خلک په ځان شوي دي او خپل روایاتو ته نه سمیږي او نه ځان سمول غواړي. دغه خوږ او زوړ روایت په خپل ټولنیز ژوند کې د بیا ژوندي کېدو لپاره موږ له پکار ده چې د سهولیاتو سره سره موږ حجرې او جومات له وخت ورکړو او خپل خوږ او زوړ کلتور مخ په وړاندې بوځو.